فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. د پکتیکا ولایت د پوهنتون ادارې او دغه مجلس ټولو ګډونوالو ورونو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیا د نړیوال استکبار یعنی امریکا د ظالمانه پریکړې په وړاندې باندې چوندا یو علمي او د پوهاوي کانفرنس مجلس ده ورونو په دې کې هر اړخیزې خبرې وکړي. د امریکا دغه پریکړه په حقوقي لحاظ باندې د نړیوالو بنسټونو د هغوی د ارزونې په نسبت باندې او یا د بشر سره د تعامل په نسبت باندې چې کوم حیثیت درلود د پریکړې هغه ټوله په تفصیل سره بیان شوله. خو چون دا علمي کنفرانس ده او علم اولنۍ سرچینه له وحي نه اخلي، بناء د پریکړې په نسبت باندې زه قرآن ته مراجعه کوم او دوه خلاصه خبرې درته وایم. اول دا چې امریکا او نړیوال کفر ولې له مسلمه امت سره داسې کوي. دویمه خبره ده چې مسلمه امت ته او خاصتا افغانانو ته په اوسني شرایطو کې څه کول پکار دي. اولنی خبره، الله جل مجده په خپل مبارک کلام کې موږ ته په متعددو آیاتونو کې د کفر ارادي د هغوی هغه فلانونه د هغوی هغه نیتونه چې د مسلمه امت په طرف باندې لري هغه راته بیان کړي. د خالص د یو آیت یو مختصر حصې ته ورځم. الله فرمایي جل وعلا: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. الله فرمای ودوا ما عنتم، هغوی د دې مینه او ارزو لري، دا یې هیله او امید ده څومره چې تاسې مسلمه امت په مشقت او په کړاو په تکلیف کې واقع یي. د مسلمه امت زورونه زوریدنه کړېدنه او څومره چې وروسته پاتې کېږي دا د دوی هیله او ارمان ده. الله فرمایي قد بدت البغضاء من افواههم، هغه کرکه او دښمني چې دوی له مسلمه امت سره لري دا د دوی له خولو څخه ښکاره شوله. وما تخفي صدورهم اکبر، خو البته پټ پلانونه د دښمنۍ فټي ارادې د دښمنۍ هغه لوړ تصمیمونه چې دوی د مسلمانانو په برابر کې لري اکبر، هغه له دې نه ډېر لوړ دي چې تاسې خیال ورته کوئ. مسلمه امت ته الله آګاهي ورکوي چې دا په دوستۍ باندې مه نیسئ. زه د تېرې ادارې ځانته افغانان هم ویلې مسلمانان هم ځانته ویلې، خو چونه د الله په کلام باندې اتکا نه وه، د الله له کلام څخه یې د خپل سیاست سرچشمه نه اخیستله، نو ځکه هم د افغان ملت له داسې لوړو کړاوونو سره مخ کېږي. که چېرته هغوی له دوی سره د الله د کلام په اساس باندې تعامل او راشه درشه کړې وای نو بیا به موږ له داسې ناخوالو سره نه مخکې کېدو. کافر مجموع کې دا اراده لري، دا فلان لري چې موږ له دغه سپېڅلي او له دغه
معقول او اخلاقی نظام څخه یو منحوس او کرغیړن ټولنې ته وړي. لکه الله فرمایي ودوا ولو تکفرون کما کفروا فتكونون سواء. ودوا دوی له دې سره مینه لري لو تکفرون کما کفروا، کاش کې تاسو ټول تاسو کافر شئ لکه څنګه چې کافر دي. فتكونون سواء، نو بیا به ټول یو برابر یي. اخلاقی انحطاط کی بواقعی، په فکری انحطاط کی بواقعی، په عقیدوي انحطاط کی بواقعی، او همدا چې به لکه څنګه چې نن غربي نړۍ پکې واقع ده. الله فرمایي ودوا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. دوی دې منه ارزو لري، دا هیله لري، دا فلان اراده ده. لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم، چې کاش کې تاسو له خپل ټول ځواک او طاقت او له خپل سیاست او شان او دبدبې څخه غافل یې. لکه نن موږ ټوله توجه د کرکټ او د لوبو په طرف باندې ده. لو تغفلون عن اسلحتكم، چې تاسو له خپل ځواک او له خپل سیاست څخه غافل کی، له خپل هغه شان او شوکت څخه مو په انحطاط کې واقع کی. فیمینون علیکم میلة واحده، او بیا چې تاسو ښه کمزوري شئ، ښه ضعیف شئ، نو یو ناڅاپه دوی په تاسو باندې حمله وکړي. امریکا جامع ناټو بلکې اکثره کفري نړۍ په افغانستان باندې همداسې یرغل راوړ. لکه څنګه چې الله فرمایي همداسې یرغل را باندې راوړ. هغه وحشت چې په بشریت باندې پلي کېږي هغه ټول په افغان ملت باندې پلي کړ. هغه بربریت چې له یو انسان سره مخ کېږي هغه ټول په دغه ملت باندې واقع کړ. څه ونه کړل، ټول وحشتونه یې دلته پلي کړل. غیر قانوني شکل یې دلته یرغل راوړ، او بیا یې دلته بشري نهادونو او بشري حقوقو ته سره لګي چې ټول نړیوال دا نړۍ وایي د بشر حقوق او د بشر حقوق ته هغه یو ته یې هم پاملرنه ونه کړله. ولې الله فرمایي یسقفوا علیکم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. یسقفوا علیکم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. کدوی په تاسو باندې وس پیدا کی، قدرت تر باندې پیدا کی، بیا نه عهد دشمن ته ګوري نه قانون او اساس ته ګوري. بیا چې څه وغواړي هغه ټول به سره کوي. کافر وو هغه دوی چې کوم بشري نهادونه یې کړي هغه ټول ته په نه پام سره هغه ټول یې سره وکړه چې بشر سره چې کوم فجایع واقع کړي هغه ټول واقع. خو چې افغان ملت میړنی ملت ده، الله د تاریخ په هر پړاو کې دغه ملت ته سرلوړي او یو تاریخي افتخار ورکړی ده. دا ملت د خپلو قرباني په مټ باندې، د خپل همت او د خپل غیرت په مټ باندې، د خپل میړانې په ابتکار باندې وتوانېده چې نن په دغه شهید پرور او دین پرور وطن کې نړیوال کفر او استکبار مات کی، او یو ځل بیا لکه څنګه چې د موږ نفونه نیکونو یو تاریخي خپلواکي اخیستې وه هغه یې واخیستله. ښکاره خبره ده چې خپلواکي اخیستل او بیا د تقریبا له ټولې نړۍ څخه دا ډېره ستره قرباني غواړي او ورکړل شوله، او الحمدلله په دغه نعمت باندې موږ الله ونازوو. اوس د امریکا دغه اوسنۍ پرېکړه چې د بشر د ټولو حقوقو په خلاف باندې یو ظالمانه او وحشیانه او هغه پرېکړه ده چې هېڅوک هم دې ته یو ارزښت نشي ورکولی، بلکې هغه خلک چې د 11 سپتمبر دوی قربانیان بولي هغه خلکو هم وویل کنه چې داسې مرستې اخیستل موږ ته مناسب نه ښکارېږي، ځکه دا د بشر زبېښل دي، دا یو سلامت حصه د بشر د یو هلاکت په طرف باندې ټېل وهل دي. دا هغه پرېکړه ده چې په دې کې بشري یو بنسټ یو نهاد هغه په لحاظ کې نه ده ساتل شوی. دا یو وحشانه پرېکړه وه، هغوی همداسې وحشانه پرېکړې کړې دي، او بیا هم موږ
دا ډاډو اطمینان نه لرو کنه چې هغوی دې بیا هم د بشر او د انسانیت په لار باندې لاړ کړي. نو موږ څه کول پکار دي؟ افغانانو ته مسلمه امت ته څه کول پکار دي؟ د الله کلام ته مراجعه کوو. ولې موږ د الله مخلوق یو، موږ د الله بندگان یو او الله جل مجده موږ ته د هر څه په وړاندې باندې خپل لارښوونه کړې ده او هغه لارښوونه ده چې هغې کې د موږ دنیوي او اخروي ټول حقوق خوندي دي او د موږ سرلوړي پکې موجوده ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. الله د قرآن په واسطه باندې ډېر ملتونه، قومونه او ولسونه پورته کړي دي، شان او شوکت او دبدبه یې ورکړې ده، عزت او سیاست یې ورکړې ده. ويضع به آخرين، د قرآن په واسطه باندې الله ډېر قومونه او ملتونه ذلیل کړي دي، رسوا کړي دي، کمزوري کړي دي. چا چې قرآن منلی، قرآن د خپل ځان، د خپل ټولنې، د خپل نظام لپاره دستور جوړ کړی ده، د قرآن په اساس باندې خپل سیاست او تګلاره روانه کړې ده. الله شان او عزت ورکړې ده لکه څنګه چې الله دې موږ اصلاح پته ورکړې ده. خو چا چې قرآن ته شا کړې ده، چا چې قرآن نه اعراض کړې ده، چا چې قرآن هغه د خپل زندګۍ یو سرچشمه او معیار نه ده بللی، الله هغه ذلیل کړي دي. عرض کوم الله موږ ته قرآن را لېږلی او قرآن موږ ته د ټولو حقوقو او بلکې د انسانیت د لارښوونې دپاره هر څه راښودلي دي. نو الله فرمایي جل وعلا شنو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو ته وعده په فقر درکوي او دا ښکاره خبره ده. شیطان لکه څنګه چې جني شیطان وي، انسي شیطان، او نن خو امریکا هغه شیطانه نړۍ ده چې تقریبا په شیطانیت باندې ټوله نړۍ اعتراف کوي. زه دا یقین درته وایم چې په ټوله نړۍ کې چېرته فاجعه روانه وي، په ټوله نړۍ کې چې چېرته انسان قتل کیږي، په ټوله نړۍ کې چې چېرته یو انسان له ناخوالو سره مخ کیږي، زه دا یقین در کوم چې اکثریت به د امریکا پکې لاس دا نړیوال شیطانه. الله فرمایي یعدکم الفقر، تاسو ته وعده دي درکوي کنه چې تاسو بل فقر له اقتصادي کمزورتیا سره مخ شي، بشري ناورین به مابین ته راشي. ویامرکم بالفحشاء، او تاسو ته امر کوي په بېحیایي سره. دومره غوښتنه په اوسنۍ حالت کې تاسو یې نه کوئ. ټوله میډیا په همدې باندې هغه ده، ټول کفري نړۍ همدا وایي چې طالبان چې راغله، امارت چې راغی، نو هغه ده بس د ښځو حقوق پایمال شو. څه راشي غواړي؟ همداسې بېحیایي او همداسې عریاني رانه غواړي لکه څنګه چې نن په غربي نړۍ باندې حاکم واقع ده. الله څه فرمایي؟ والله یعدکم مغفرة منه وفضلا، الله وعده د تاسو سره د دې کوي چې الله به تاسو ته بښنه وکړي. الله اکبر. هغه ذات چې موږ خالق او مالک ده، هغه ذات چې موږ واقدار ده، هغه ذات چې ټولې خزانې دي هغه سره دي. موږ قاصر یو، موږ نقصانمن یو، هماغه الله موږ ته وعده د دې کوي چې الله به بښنه درته وکړي. والله یعدکم مغفرة منه وفضلا، او الله موږ سره وعده دي فضل او ده احسان کړی ده. الله به له هر نوع اړتیا دې موږ پوره کوي، هر نوع تکامل دې موږ به کوي، هر نوع پرمختګ او مختتګ به موږ ته راکړي. دا وعده الله را سره کړې ده چې موږ الله د حکیم معنا سره تسلیم سرو. والله واسع علیم، د الله خزانې ډېرې پراخې دي، د الله علم ډېر پراخه ده، د الله قدرت ډېرې پراخه ده. الله هغه ذات ته چې هر څه د هغه سره دي. نو بنا موږ مسلمان امت ته، موږ خاصتا افغانانو ته په اوسني حساسو باریکو او له کړاو نه په ډکو حالاتو کې دا کول پکار دي چې ټوله بروسه په چا باندې وکړو، په هماغه ذات باندې چې هغه د موږ اصلي مالک او واکدار ده. موږ ته خپله التجا وکړو، ورته خپله هر څه وړاندې کړو، ځکه هر څه د هغه سره دي. لکه څنګه چې وروره کوم آیت تلاوت کوي، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، زیر ورکوي هغه
صابرینو ته چې کله هغوی ته مصیبت ورسیږي هغه که مصیبت کې وي که اقتصادي وي که هغه جسمانی وي که هغه سیاسي وي که هغه نظامي وي هر نوع مصیبت چې هغه ته ورسیږي هغه څه کوي قالو نو هغوی داسې وایي انا لله انا مخلوق لله موږ د چا مخلوق یو د الله موږ د چا مملوک یو د الله موږ د چا په واک یو د الله د همغه الله په واک او د هغه په اراده کې موږ روان یو و انا الیه راجعون او موږ ټول همغه الله ته راجع کېدونکي یو او حساب او کتاب او هر څومره هغه سره ده نو بنان چې کله دا عقیده جوړه ده خزانې ټول الله سره دي ها واکونه ټول الله سره دي همغه الله نه موږ دا امید لرو همغه الله نه موږ ته بروسه دا بروسه په لرو چې الله به موږ دا زورېدلی غیرتي او مېړنی ولس یو ورځ داسې وخت راولي چې دا به په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې او په اخلاقي لحاظ باندې د نړۍ په هغه لوړ شان او دبدبه کې وي او انشاءالله امید لرو چې امریکا لکه څنګه چې زموږ مرحوم امیر المؤمنین دا پیشګویي کړې وه چې دا به د لیست له سر څخه د لیست پای ته راځي دا امید لرم چې انشاءالله په هر لحاظ به أم تشي باي تراتي وما ذلك على الله بعزيز وآخر دعوانا الحمد لله.